اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، په ننني درس کې به تاسې د نسبتي عددونو د عملیو خاصیتونه وپېژنئ، چې دغه د خاصیتونو لومړۍ برخه ده. په دغه برخه کې به تاسې یوازې دغه زده کړئ چې د جمع او ضرب په عملیو کې د تبدیلۍ خاصیت صدق کوي، اما د تقسیم او تفریق په عملیو کې د تبدیلۍ خاصیت صدق نه کوي. مثال جمع په عملیه کې تبدیلۍ خاصیت 1/2 جمع 3/5. که دا سره جمع کوو مشترک مخرج 10 ورته نیسو، 10 که په 2 وشو 15، 15 په 1 کې 15 جمع 10 که په 15 وشو 2، 2 په 3 کې 6، 11/10. اوس که چیرې ځایونه ورته تغییر کړو 3/15 جمع 1/2 مشترک مخرج 10، 10 که په 15 وشو 2، 2 په 3 کې 6، 10 که په 2 وشو 15، 15 په 1 کې 15 که سره جمع شي بیا هم څو کېږي 11/10. نو ویلی شو چې د جمع په عملیه کې د نسبتي اعدادو لپاره د تبدیلۍ خاصیت صدق کوي. اوس د ضرب په عملیه کې د تبدیلۍ خاصیت 1/2 ضرب 3/4، 1 په 3 کې 3، 2 په 4 کې 8. اوس که چیرې ځایونه تغییر کړو بیا هم صدق کوي 3/4 ضرب 1/2، 1 په 3 کې 3، 4 په 2 کې 8. دا چې ځوابونه یې بیا هم سره یو شان دي، نو ویلی شو چې د ضرب په عملیه کې هم د تبدیلۍ خاصیت صدق کوي، خو دغه د تبدیلۍ خاصیت په تفریق او تقسیم عملیو کې صدق نه کوي. مثال د تفریق په عملیه کې تبدیلۍ خاصیت 1/2 منفي 3/15 مشترک مخرج 10، 10 که په 2 وشو 15، 15 په 1 کې 15 منفي 10 که په 15 وشو 2، 2 په 3 کې 6. ځواب څو په 10 راځي؟ منفي 1/10. تاسو هم ویلي وو چې هر عدد چې علامه لرونکی دی یا په خپله زیات دی بغیر د علامې څخه د هغې علامه په حاصل کې پام کې نیول کېږي. نو 6 د 5 څخه زیات دی، نو په حاصل کې د 6 علامه په پام کې نیسو. اوس که چیرې دا ځایونه تغییر شي 3/15 منفي 1/2 مشترک مخرج 10، 10 که په 15 وشو 2، 2 په 3 کې 6 منفي 10 که په 2 وشو 15، 15 په 1 کې 15. د 6 څخه که چیرې 15 کم شي 1/10. نو هیڅکله دلته منفي 1/10 مساوي نه دی، دی 1/10 سره. نو ویلی شو چې د تفریق په عملیه کې د تبدیلۍ خاصیت صدق نه کوي. اوس د تقسیم په عملیه کې تبدیلۍ خاصیت ته وګورئ. مثال 2/3 تقسیم 5/4. لومړنی کسر په خپل حالت، تقسیم په ضرب بدل، دوهم نسبتي عدد سرچپه 4/15، 2/4 کې 8، 3/15 کې 15. اوس که چیرې ځایونه ورته تغییر کړو بیا دغه ځواب پلاس نه راځي. مثال 15/4 تقسیم 2/3. لومړنی نسبتي عدد په خپل حالت، تقسیم په ضرب بدل، دوهم سرچپه یعنی 3/2، 15 په 3 کې 15، 4 په 2 کې 8. لیدل کېږي چې مکمل دا یو د بل معکوس دي او هیڅکله دغه په خپل منځ کې مساوي نه دي. نو ویلی شو چې د نسبتي اعدادو لپاره د تقسیم په عملیه کې د تبدیلۍ خاصیت صدق نشي کولی. ګرانو زده کوونکو، درس مو په همدغه ځای وستی. نور عملیې به په راتلونکي ویډیوګانو کې وګورئ. یا رحمان.